بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ او ستاسو دوهم درس ډایمنشنل انالیسس یا بعدي تحلیل دی. بعدي تحلیل صرف په دې معنا چې د یو فارمول دواړه خواوې موږ وګورو، په ثبوت یې ورسوو چې آیا دا په انډول کښې دی که نه دی. د فارمول دواړه خواوې کتل چې په دوی په مساوات کښې دي، په انډول کښې دي که نه، دغه کتل، دغه ابزرویشن دې ته ډایمنشنل انالیسس یا هم بعدي تحلیل ویل کېږي. د بعدي تحلیل مراد دا دی چې موږ او تاسو په میخانیک فزیک کښې صرف او صرف هغه فارمول چې ډیزاین سوی، لاسته راغلی یا هم یو چا په ثبوت رسولی دی، د دې لپاره چې ویې ګوري چې هغه اخرنۍ پایله یې صدقه یي که نه. د دې دواړو د مساوات راسته طرف او چپ طرف دواړه باید په د عین واحد درلودونکي وي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وویل چې د میخانیک فزیک اساسي واحدونه درې دي چې عبارت د اوږدوالي څخه دی چې په ال سره ښودل کېږي، کتله په ام سره ښودل کېږي او وخت په ټي سره ښودل کېږي. د دې لپاره چې په بعدي تحلیل کښې موږ او تاسو د فارمولو پر ځای باندې خپل د اجزاو کمیتونه ځای پر ځای کو، باید ال په غټ قوس، ام هم په غټ قوس او ټي هم په غټ قوس کښې ونیسو. هر فزیکي فکتور درلودونکی د یو کمیت دی. فرضاً اوږدوالی، د اوږدوالي دپاره موږ تاسو ال کاروو. که چیرې راسو یو بل فرعي واحد ته لکه ایریا یا مساحت، د مساحت بود چې دی هغه طول ضرب عرض دی، یعنی ال ضرب ال، طول هم اوږدوالی دی، عرض هم اوږدوالی دی. کله چې دواړه یو په بل کښې سره ضرب کړي، موږ تاسو د ال مربع په لاس راکوي. دا د مساحت واحد یا هم د مساحت دپاره فارمول شو. که چیرې حجم لاسته راوړو، نو حجم عرض ضرب طول ضرب ارتفاع ده، درې سره خپل په ځان کښې سره ضربېږي. قاعدو څخه به یوه قاعده ونیسو، توانونه به سره جمع کړو، نو درې به موږ تاسو ته په لاس راکړي. سپیډ، تیزي یا چټکتیا. چټکتیا په معنا د اوږدوالی تقسیم پر وخت دی. طی سوې فاصله نظر وخت ده. طی سوې فاصله په ال سره شوي، وخت په ټي سره. تعجیل، د سرعت تغییر نظر وخت دی، یعنی خود سرعت ال ضرب ټي لیکو، تقسیم پر وخت چې په مخرج کې باید د دې یو بل ټي نوشته سي، چې کله کسر الکسر سي دغه اخرنی مخرج ټي پر یو بیرته سرچپه کېږي، یو پر ټي کېږي، نو ال پر ټي مربع راځي. یعنی دا معنا لري چې د تعجیل ابعاد چې دي هغه ال یعنی لینت او ټي مربع یعنی د وخت مربع دي. اس آی یونټس په سیستم انټرنیشنل یا په بین المللي واحداتو کښې که چیرې ورته راسو، د مساحت واحد متر مربع دی په اس آی یونټس کې، یعنی سیستم انټرنیشنل یا بین المللي سیستم کښې. د حجم واحد متر مکعب دی. د تیزی یا چټکتیا واحد متر پر ثانیه دی. د تعجیل واحد په اس آی کښې متر پر ثانیه مربع دی. که چیرې یو اس کسټمري یونټس یعنی د برطانوي سیستم یا امریکایي سیستم ته راسو، په امریکایي سیستم کښې اوږدوالی په فوټ سره اندازه کېږي، لکه موږ او تاسو چې دلته ویلي وه په دغه ځای کې. په یو اس یونټس کې اوږدوالی په فوټ سره اندازه کېږي، لیکن په اس آی یونټس یا په سیستم انټرنیشنل بین المللي سیستم کښې په متر سره اندازه کېږي. حجم چې په متر مکعب سره اندازه کېدی په اس آی سیستم کښې، دلته د یو اس په سیستم یا د امریکا په سیستم یا هم برطانوي سیستم کښې په فوټ مکعب سره اندازه کېږي. همچنان چې د تیزی یا چټکتیا واحد متر پر ثانیه وو، په یو اس سیستم کښې فوټ پر ثانیه دی. او د تعجیل یا د شتاب دپاره موږ او تاسو په برطانوي سیستم یا په انګریزي سیستم کښې فوټ پر سیکنډ مربع استعمالوو. په دې ځای کې هدف دا دی د بعدي تحلیل کنکشن د دې واحداتو سره تړاو یې دا دی چې په اس آی سیستم کښې مساحت په متر مربع یا په یو اس سیستم کښې په فوټ مربع سره دی، هر شی چې یې، خو متر ضرب متر سوی دی یا فوټ ضرب فوټ سوی دی. کله چې دوی دواړه سره ضرب سي، نو متر مربع یا فوټ مربع په لاس راکوي. دا معنا لري چې په حقیقت کښې دوې فاصلې دي سره ضرب سوي دي، نو موږ او تاسو ته ال مربع په لاس راکړې ده. دغه ال مربع په حقیقت کښې د متر مربع یو نوع عمومي شکل دی یا د فوټ مربع عمومي شکل دی. په دې ځای کې ال مکعب چې د حجم واحد دی
د حجم واحد متر مکعب دی چې عمومي شکل یې ال مکعب، یعنی 3 نوع فاصلې دي چې یو په بل کښې ضرب سوي دي، ال مکعب ځینې جوړ سوی دی. دغه ال یې ډایمنشن دی، ال مربع د مساحت ډایمنشن دی، ال مکعب د حجم ډایمنشن دی، ال پر ټي اوږدوالی پر وخت د تیزی یا چټکتیا ډایمنشن یا بود دی، او ال پر ټي مربع د اکسلریشن یا تعجیل ډایمنشن دی. راسي اوس دغه ډایمنشنونه انالایز کړو. د دې د مخه چې ډایمنشن انالایسس ته ولاړ شو څو ټکو باید پام وکړو. اول، ډایمنشن انالایسس هغه تخنیک دی یا هغه کار دی چې یوازې د یو معادلې د اسسمنت یا ابزرویشن یا هم د ارزیابۍ دپاره کاریږي چې دا معادله یا اکویشن مصدع یا په دواړو خواوې په مساوات کښې دي که نه. بل ټکی، په میخانیک فزیک کښې 3 نوع اساسي واحدات چې اوږدوالی، کتله، وخت او یا هم د دوی د ټولو ترکیب دی، د هغو ریاضیکي حل عبارت د ډایمنشن انالایسس څخه دی. یعنی کولای شو چې لینث په لینث کې ضرب کو، یا ټایم په ټایم کښې سره ضرب کو، یا هم سره تفریق کو، یا هم کولای شو یو په بل باندې سره تقسیم کو. دریم نقطه چې باید زموږ او ستاسو په نظر کې د بودي تحلیل لپاره هغه دا چې د مساوات دواړو خواوې باید موږ او تاسو ته عین ډایمنشن، عین بود په لاس راکړي. اخیری خبره، کوم عددي مقدار چې په یو مساوات کښې راغلی وي هغه حذفوو، د منځه یې وړو. ولې چې هغه عددي مقدار، هغه ثابت کمیت نه په اوږدوالي کښې راځي، نه په کتله کښې راځي، او نه هم په وخت کښې راځي. د هر یوه دپاره خپل بیل بیل فکټورونه شته. اوس په راتلونکي مثال کې موږ او تاسو دا ښه وڅېړو. فرضاً یو مثال یې راکړی دی، یو فارمول دی چې فاصله مساوي کېږي 1/2 تعجیل ضرب وخت مربع. د دې دپاره چې اوس دا پیدا کړو آیا دا دواړه خواوې د مساوات په انډول یا په تعادل کښې دي که نه. اکس یعنی فاصله ده، په ال سره یې لیکو، ولې چې د ډایمنشن انالایسس د بودي تحلیل قانون دا و چې هر اوږدوالی باید په ال سره، کتله باید په ام او وخت باید په ټي سره نوشته سي. د هر یوه دپاره خپل سمبولونه و. نو اکس چون فاصله ده په متر سره اندازه کېږي، دلته موږ اوږدوالی یا ال ورته لیکو، مساوي کېږي 1/2. 1/2 خو ثابت کمیت دی، دا 1/2 نه اوږدوالی دی، نه وخت دی، نه کتله ده، نو ځکه دلته حذفېږي، د منځه ځي. ای تعجیل پاتېږي. تعجیل عبارت دی د اوږدوالی تقسیم پر وخت مربع، متر پر ثانیه مربع، او د ای پر ځای به ال پر ټي مربع ولیکو، ضرب د مساوات وراسته طرف ته د تعجیل وروسته وخت مربع یې بیا ذکر کړی دی، همدغه وخت مربع به په غټ ټي مربع سره یو ځل بیا ولیکو. چون یو ټي مربع په صورت او بل په مخرج کې دی، بنا دوی دواړه سره اختصاریږي، یوازې ال پاتېږي. نو ځکه د مساوات دواړو خواوې موږ او تاسو ته ال په لاس راکړل، یعنی دا معنا لري چې همدا رابطه صحیح ده. لیکن دا په یاد لري چې ډایمنشن انالایسس یا بودي تحلیل صرف او صرف د دې دپاره کاریږي چې یوازې موږ او تاسو ته بعدونه راوښیي چې په دواړو خواوې کښې سره یو شی دي، ثابت کمیت نه راشي. که چیرې په دې باندې یو بل ثابت کمیت علاوه کړي، جمع سی، دغه سی یا کانسټانټ یا ثابت عدد چې دی، دا نه اوږدوالی دی، نه وخت دی، نه کتله ده، نو ځکه موږ نسو ویلی چې هغه به د فارمول جزیي یا به نه وي. یعنی د فارمول صرف دا بودونه تحلیلول، دې ته ډایمنشن انالایسس ویل کېږي. وروستی موضوع مو د یونټس یا د واحداتو تغییر او تبدیل دی. واحدات یو پر بل داسې تغییر او تبدیل کېږي. د لومړي ځل لپاره اول تاسو باید دا په یاد ولرئ، ځینې عمومي واحدات موږ او تاسو باید همیشه په یاد وي، لکه 1 مایل څو متر کېږي، 1 کیلومتر څو متر کېږي، یا 1 فوټ څو انچه کېږي، یا 1 فوټ څو متر کېږي. دغه شیان باید زموږ او تاسو همیشه په یاد وي. 1 مایل 1409 متره یا 1.809 کیلومتره کېږي، 1 متر 9.20 انچه یا 3.28 فوټه، 1 فوټ 0.30 د مخفف دپاره 5 متره کېږي، یا هم کولای شو 1 فوټ پر ځای باندې 0.48 سانتي متر ولیکو. انچ اگزیکټلی 2.45 سانتي متره کېږي.
دا هغه عمومي د کنورژن واحدات دي د لینت یا د طول د اوږدوالي لپاره چې زموږ او ستاسو باید همیشه بیان وي. رابسو اوس یو مثال ته د واحداتو په تبدیل کښې به موږ او تاسو فی الحال یو مثال حل کړو. فرضاً په سوال کښې راته وایي 100 کیلومتره څو مایله کېږي. د دې لپاره چې 100 کیلومتر مایل ته واړوو، موږ او تاسو به دا 100 کیلومتره اول راواخلو، په یوه کښې به یې ضرب. که چېرې تاسو وایاست چې په یوه کښې ولې ضربه یې، ولې چې د ریاضي قوانین داسې دي هر عدد که چیرې ضریب ونه لري ضریب یې یو دی. یعنې که چیرې یو عدد په یوه کښې ضرب کړو، حاصل یې خپل ده همهغه عدد کېږي، کوم فرق نه پکښې راوړي. او یا هم که چیرې یو عدد پر یوه باندې تقسیم کړو، خود یې همهغه عدد کېږي، بیا هم کم تفاوت نه پکښې راځي. چون زموږ او ستاسو هدف دا دی چې کیلومتر حذف کړو او پر ځای یې مایل راولو، نو بناً دغه 100 کیلومتره باید ضرب کړو په یو داسې عدد کښې چې هغه صورت او مخرج یې دواړه سره مساوي سي. وختې چې د یو کسر صورت او مخرج دواړه سره مساوي سو، بناً هغه سره اختصارېدلی هم سي، بیرته په معنا د یو دی، یعنې یو مو په هغه عدد کښې ضرب کړی دی، کوم چې بې تفاوته دی. د ریاضي هر قانون باید تقریبا بې تفاوتي منځته راوړي، یا هم د مساواتو دواړو خواو انډول او تعادل په منځ کښې راوړي. په دې ځای کې وخت چې داسې کسر موږ او تاسې ډیزاینوو چې د هغه صورت او مخرج یو شی وي، باید کوم واحد چې په اول سر کې راکړی وي هغه په مخرج کې ذکر کړو. په صورت کې باید داسې واحد نوشته کړو یا داسې واحد ته ورته یو بل واحد راوړو کوم چې زموږ او تاسې مطلوبه واحد یا هم مطلوبه واحد ته نږدې وي. که چیرې 100 کیلومتره ضرب وي داسې کسر چې مخرج او صورت یې مساوي وي، هغه 1 کیلومتر او 1000 متره دي. 1 کیلومتر خپله 1000 متره کېږي، دا 1000 متر او مخرج 1 کیلومتر دواړه سره اختصارېدلی سي. ښه، د دغه متر په مقابل کښې بیرته باید زه مایل راولم، بیا هم دا را اخلو په یوه کښې ضربوو. یو خپله عبارت دی د هغه کسري حالت د اختصار څخه چې صورت او مخرج سره برابر وو. نو د یوه پر ځای مو هغه کسري حالت نوشته کوي چې صورت او مخرج سره برابر، صورت چې یو مایل په مخرج کې 1409 متره لیکو. متر بیا کولی شو د متر سره اختصار کړو، یوازینی واحد چې پاتېږي هغه به مایل. 100 په 1000 کښې ضربوو چې دواړه په صورت کې دي، او په مخرج کې 1409 دي، بناً تقسیموو یې پر 1409. کیلومتر د دې مخرج د کیلومتر سره اختصار سو، متر یې د دې مخرج د متر سره اختصار سو، بناً یوازې جواب مایل پاتې سو. نو 100 ضرب 1000 تقسیم پر 1409 چې مساوي کېږي په 2.1 مایل سره. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولی شو د وخت واحدات یو پر بل باندې تقسیم کړو، د ماس یا د کتلې واحدات یو پر بل تقسیم کړو. فرضاً یو سوال تاسو د سره حل کړئ چې 24 کیلوګرامه کتله څو پاونډه کېږي، په داسې حال چې 1 کیلوګرام مساوي دی په 2.204 پاونډه سره. دغه د سره نوشته کړئ، دا ویډیو پاس کړئ، دا خپل کتابچو کې د سره حل کړئ. دوهم دا سوال هم د سره حل کړئ، یو کال څو ثانیې کېږي. یو کال زموږ او ستاسو د ژوند یو کال څو ثانیې کېږي، په داسې حال کې چې یو کال 365 ورځې ده، یوه ورځ 24 ساعته ده، یو ساعت 60 دقیقې او یوه دقیقه 60 ثانیې ده. دا ټوله سره ضرب کړه، تا ته به یو کال په لاس درکړي. خو کوښښ وکړه چې د همدغه سیسټم څخه یا د دغه طریقې څخه کار واخلې کوم چې دلته ذکر شوی. رابسو یو کویز ته یو پوښتنه ده کړې ده، وایي د دوو اشارو ترمنځ فاصله 100 مایله ده. دا 100 مایله که چیرې موږ او تاسې کیلومتر ته واړوو، نو د دغه دوو اشارو ترمنځ اندازه چې 100 مایله وه په کیلومتر سره آیا د عدد له پلوه زیات به سي او که به کم سي؟ د عدد له پلوه دا خو 100 مایله ده، 100 مایله څو کیلومتره کېږي؟ کله چې واړه یې 1.8 کیلومتره کېږي، 1.8 کیلومتره کېږي 100 مایل. اوس دا 1.8 کیلومتره د عدد له پلوه آیا تر 100 لوی دي او که کم دي؟ زما په نظر 1.8 خو غټ دي تر 100 د عدد له پلوه.
یعنی په دې ځای کې مایل او کیلومتر د اعتبار نه ورکول کېږي. What is the number of kilometers between two cities? Smaller than 100 یا کوچنی خو نه larger than 100 or غټ دي. C equal to 100 یا مساوي خو نه دي زیات دي باندې. نو بناء د B جز C دي larger than 100. رابطو بلی موضوع ته estimate in order of magnitude دی. ورونو ګرمي د ماښام دی، ما ځان ته کولر لګولی دی. الله دې وکړي چې دا زما اواز تر تاسو پورې سم ور ورسېږي او د کولر اواز مې په عذاب نه کړي چې یې بند کړم غوماشې هم دي نو طاقت ولاګه کېږي. رابطو بلی موضوع ته چې estimates in order of magnitude دی. order of magnitude څه ته ویل کېږي؟ order of magnitude یعنې د یو عدد تقریبي حالت. یو عدد تقریبي حالت موږ او تاسې څنګه کولی شو چې یو عدد په یو داسې تقریبي حالت سره مسما کړو کوم چې په فکټوریل ډول د تجزیه په ډول یو عدد ته بل نږدې سي. فرضاً یو څوک سوال درڅه کوي، که چېرې یو څوک درته ووایي چې د انسان ژوند څو کاله دی، خو نو ما او تا د ثانیو د روی حساب نه ورته کوو چې د یو انسان ژوند کېدای سي 21 میلیونه ثانیې یا 21 میلیونه 345,521 ثانیې دی. یا دا خو ډېر یو غیر منطقي، ډېر یو غیر معقول، یا هم په بل حساب ډېر مشخص محاسبه دې کړې ده، هغه هم د یو کس لپاره. بالمجموع موږ او تاسې وایو د یو انسان عمومي ژوند د عمر تقریبا 80 کاله یا 80 کاله. کېدای شي تر 80 کاله د عمر زیات وي د انسانانو، کېدای شي داسې انسانان وي چې د 80 کاله عمر کم وي. د هر یوه د فرق کوي، لیکن دا داسې یو تقریبي قیمت دی. دغه تقریبي قیمت ته order of magnitude ویل کېږي. که چېرې یو څوک درته وایي چې ستا فلش څو جیبي دی، یا درته وایي چې ستا فلش څو بایټه دی، نور ته وایي چې زما فلش 3 میلیونه بایټه دی، اسانه ورته وایي 3 MB دی یا 3 میګا بایټه دی یا 3 GB دی، ګیګا بایټه دی. دا چې ته خو دې بایټ ته اړه دا ډېر یو غټ رقم راځي چې هغه سړی په اصطلاح یعنې سره مشوش کوي. نو order of magnitude د دې اصول داسې دي، هر هغه عدد که چیرې تر 10 جذر، یعنې دا د 10 جذر ونیسه، د 10 جذر چې ونیسې په کلکولیټر کې دا اوس سره محاسبه کړه 3.162 کېږي. که چیرې یو عدد تر 3.162 کم و، هغه په یوه سره حسابل کېږي. که د عدد تر 3.162 زیات و، هغه په 10 سره حسابل کېږي. فرضاً دا مثال ته به راسو. په دې مثال کې 0.008 متره یې راکړي دي. ول دا په تقریبي ډول څو دي؟ دا ته کولی شې داسې نوشته کې 1 2 3 دغه اته 3 خانې مخته راوړه، دا یې 8.6 ضرب څو لیکې؟ 10 په توان د -3 لیکې، یا هم د هغه 0.008 خو دې دا 0.008 که چېرې دې ته وګورې دا سلم چندې ته نږدې دی، نو بناء وایو چې دا سلم چنده ده 10 په توان د -2. داسې اسانه به یې کوم درته. که چېرې 0.002 یو ته راسو، دا تر سلم چندې هم کمه ده، تقریبا زرن چندې ته نږدې ده. یعنې دا 3.162 دغه 2.1 چې دی، که چېرې دغه 2 مخته ورته یوسو 2.1 دا 2.1 ته 3.1 کم دی، نو بنا چې کم سو هغه په یوه باندې نامګذاري کوو. انو چې یو یعنې تر هغه یې لا کم و، چې تر هغه یو عدد کم کړي 10 په توان د -3 کېږي. 8.6 چې دی هغه به یو چند بالا راځي، تر 3.162 لوړ راځي، نو بنا هغه یو چند بالا کوو چې بالا یې کې 10 په توان د -2 راځي. دا په یاد لري 10 په توان د -3 کم دی نظر 10 په توان د -2 ته، چون دا تر 10 جذر کم راځي، بنا اصغري قیمت یې نیسو. دا تر 10 جذر لوړ راځي، بنا هغه اعظمي قیمت یې نیسو چې 10 په توان د -1 دی. د -3 سره چې -1 جمع کړي -2 کېږي. په بل عبارت دا 200 چې دی دا 0 ته نږدې دي که 100 ته؟ خو 0 ته نږدې دي. بنا که چېرې یو چا ته وویل چې یو ځای دی 200 متره دی، تا نو اګزیکټلي نه دی اندازه کړی چې اوس دا رښتیا 200 متره دی که نه، ته وایې بس د 0 په شاوخوا کې دی، یعنې 1000 ته نږدې دی. داسې نه وایي چې 100 ته نږدې دی. دا دې وکړي چې په دا order of magnitude مو سم خلاصوي. significant figure د اهمیت وړ ارقام
د اهمیت وړ ارقام دې ته ویل کېږي چې یو عدد په یو عدد کښې صحیح عدد څو دانې ذکر سوي او څو دانې راغلي. که چیرې د اشاریو مخ ته صفرونه وي هغه معنا نه لري. درې ګوره 0.03 یو وي. په دې ځای کې د اهمیت وړ ارقام فقط 2 دانې دي 3 یو. په دغه کې 4.0 ضرب لس دی، یعنې اګزیکټلي 4.0 قیمت یې نیولی دی. نو بناء دا 40 کېږي. د 40 د صحیح عدد وروسته چې بیا صفرونه وي هغه په د اهمیت وړ ارقامو چې شمار دي هغه بیا 2 لیکو. د 3.03 د 2 صحیح ارقامو په منځ کې که چیرې صفر راغلی هغه هم حساب دی پکښې. دا اوس زموږ او ستاسو د نن ورځې درس الله دې وکړي چې سم پخته سوی وي. را به څوک اوس دوهم فصل ته ومن الله